سلام علیکم دوستانو. نن زه تاسو ته په دې باندې کار کوم چې څنګه کولی شئ د خپل فیسبوک اکاونټ فرند لیست هایډ کړئ چې بل چاته معلوم نسی. یعنی په فیسبوک کې بل نفر په دې پوه نشي تاسو سره څوک ملګري دي. د فرند لیست هایډ کولو باندې درته کار کوم او بل دې موضوع باندې تاسو ته کار کوم چې څنګه وکولی شئ تاسو د دې مخنیوی وکړئ چې هر څوک تاسو ته ونشي کولی فرند ریکویسټ راولېږي او میسج راولېږي. اوس ګورو دا زما اکاونټ دا زه راځم په خپل عکس باندې دلته کلیک کوم او پروفایل ته راځو. کله چې موږ راغلو دلته پروفایل ته نو دلته ما سره زما د فرند لیست ښیي موجود ده. ګورو زما دغه د فرند لیست ده چې 1006 نفره دي. څوک راځي په فایند فرندز باندې کلیک وایي دا ټول ښیي. اوس ګوره دلته یو بل اکاونټ ده د احمد فهیم په نوم باندې یو کس ته دا غواړي زما اکاونټ وګوري نو ما نوم ورته لیکي. کله چې دا اکاونټ راسي اوس ګورو دا اکاونټ ده نو کله چې دا خلاص کړ دلته ګوره دلته معلومات کیږي چې ما سره څوک فرندز دي. هغه کسان چې ما سره فرند دي دلته معلومات کیږي چې 1006 نفر ورسره دوستان دي. دا د پکې دا کس ته پکې دا کس ته پکې دا کس ټول هغه کسان ورته ښیي. اوس صفت الله ساروان دا او دا کسان دي. نو که چیرې دلته څه وکړي په دې باندې کلیک وکړي د سره زما د ټولو فرند لیست ښکارېږي چې زه په فیسبوک کې چا سره فرند یم. نو زه اوس غواړم چې دا باید بل چاته معلومات ونسی چې زه چا سره فرند یم. دغه خپل فرند لیست زه هایډ کړم. اوس ګوره زما د ټولو هغه دوستانو لیست ورته ښیي چې د سره دغه کسان فرندز دي. نو د دې هایډ کول څنګه کیږي؟ د دې کار په خاطر تاسو لاړ شئ خپل اکاونټ ته. نو زه راځم خپل اکاونټ ته او په فرندز کې په همدې ځای باندې کلیک کوم. فرندز ته راځو. همالته په فرندز لیست باندې کلیک وکړئ. د دې څخه وروسته راځو په دغه ځای کې موږ سره اپشن ده د مانیج کوم. مانیج کلیک کړئ او د مانیج نه وروسته ایډیټ پرایویسی. ایډیټ پرایویسی مو چې کله کلیک کړه نو موږ تاسو سره د فرندز لپاره یو اپشن راځي ظاهریږي. نو موږ سره ګورو دلته فرند لیست who can see your friend list. څوک کولی شي زما د فرند لیست وګوري؟ پبلیک ده یعنی هر سړی کولی شي دا وګوري. نو زه ورته وایم چې نه اونلی می زما د فرند لیست باید فقط ما ته ښکاره شي او بل چا ته ښکاره نسی. نو د دې نه وروسته ډن بټن وګورو. اوس کله مو چې دا عملیه اجرا کړله نو څوک هم چې زموږ اکاونټ وګوري زموږ ټول فرند لیست ورته نه ښکاري. اوس ګورم دا سړی راځي غواړي زما اکاونټ وګوري نو لیکي او کله چې زموږ اکاونټ ته راسي دا ځل د کس غواړي وګوري چک کړي چې زه د چا سره فرند یم. نو راځي زموږ اکاونټ خلاصوي. نو فرند بخش ته چې کله راځي لاندې اوس ګورو فرندز مخکې وی خو ده دلته چې د سره 1006 نفره فرند دي څوک دي اما اوس دلته کوم معلومات نه ښیي. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ د فرند لیست هایډ کړئ. نو په کمپیوټر کې البته او که چیرې تاسو فیسبوک په ټلیفون کې استفاده کوئ نو د دې طریقه هم زه تاسو ته ښیم. نو مخکې له دې نه تاسو لاړ شئ تر هغو پورې زما چینل سبسکرایب کړئ او دوباره راګرځو د دې دپاره چې په ټلیفون کې دې نه څنګه استفاده وکړو. د نورو ویډیوګانو مفیدو موضوعګانو په خاطر باندې نو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د همدې ویډیو څخه لاندې سبسکرایب تڼۍ کېږدئ. ها او که چیرې تاسو په ټلیفون کې استفاده کوئ د دې څخه که په ټلیفون کې کار اخلئ نو بیا هم لاړ شئ د ټلیفون سیټینګ ته. څه وکړئ د خپل ټلیفون سیټینګ ته ځو. نو سیټینګ را پیدا کوو د ټلیفون سیټینګ وبخئ ډېر زیات وبخئ. فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ واړو په ټلیفون کې دا کار اجرا کوو. نو راځو خپل اول فیسبوک اکاونټ ته خلاص یو د فیسبوک دننه سیټینګ ته راځو. فیسبوک باندې کلیک کوو. مو خپل فیسبوک اکاونټ خلاصو. غواړو چې دا چاته معلوم نسی چې موږ چا سره فرند یو فرند لیست هایډ کړو. نو راځو دلته او د دې نه وروسته راځئ لاندې بیا سیټینګ ته. دلته په سیټینګ اینډ پرایویسی کې راځو او دلته په پرایویسی باندې کلیک وکړئ. په څه باندې کلیک وکړئ؟ سیټینګ ته راځو. کله مو چې سیټینګ خلاص کړه دلته هم راسئ تاسو کوم یو اپشن ته پرایویسی سیټینګ ته. نو چې کله موږ پرایویسی په سیټینګ باندې کلیک وکړو دلته راسئ. who can see your friend list. څوک کولی شي زما د فرند لیست وګوري. اوس ګوره موږ انتخاب کړی اونلی می فقط زه.
او کچېرې پبلک انتخاب کو نو اوس بیا زموږ د فرند لیست هر یو کولی شي. نو په ټلیفون کې تاسو په دې طریقې سره او په کمپیوټر کې هم تاسو کولی شي په هغه پخوانۍ طریقې سره مخ ته لاړ شي او د فرند لیست هایډ کړئ. مننه د کتلو څخه مو. نو ویډیو شیر کړئ دوستانو سره او نور ویډیوګانو په خاطر باندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه. خو